دي چا موږ دا د وټ په کوم ام پی آی مینه دی نو دا د وټ او ام پی آی مینه دا موږ ته ټیکداري لګل دی کړه موږ قانون سازي لګل دی هغه کوم روډونه چې موږ ته جوړیږي دا خو د بلدیاتي ادارو کار دی وای ادارې موجود دي خو بیا تاسو کار د چې د الیکشن نه مکمل تیر شي او بس د دې سرکار سره ودرېږي او د دې فوجانو سره ودرېږي او د دې پولیسو سره ودرېږي وروره د ام پی او د ام ان د پارلیمنت ختم کې ورکه کې چرته دي کې بس چې دې کې بچته جنازې منازې کوي دا پس تاسو جنازې به پکې کېږي دلته د کرسي مرسي تر او باسي لکه داس ابل ورځ یو مولوی صاحب شهید شوی هم په ټول خپو ټول دلالانو ټول بی غیرت او ټول دلګانو چې والي او ساقي شهید کړی دی نن بیا په پښتونخوا کې اور بل یو سړی نه راوځي یو سړی تاسو چې الله سو شل لاک او 15 لاک کسان چې کم دی تاسو د غټي جنازې داوا کوي کنه نو بی غیرت تاسو به صرف جنازې کوي کنه تاسو چې په دا ورځ باندې راوتی وي په کار و چې تاسو د پښتونخوا وطن روح بدل کړی وي تاسو دا نظام چینج کړی وي تاسو دا تختی په خلکو باندې الټا کړی وي او صرف په غنه جنازې لراوځي نو پلان سړی تاسو غنه جنازه وو داسې بختور سره تاسو د ټولو په بختورتیا کې امتیاز وکم دلګانو دا ملک مشرماو دا ملک مشرماو ما ته چې د مولانا فضل الرحمن درویه نه ما ته چې د سیاسي خلکو درویه نه ما ته اندازه ولګي قسم په خدای زما چې را پوجان څه کوي کنه دا بالکل حقیقت کوي مونږ سره دیو په غلطه باندې نه دي دیو په حق باندې دي الکه وطن دې نیم کړه دی او ستا غل خو در روانه ده خو زما بس کیږي زما د بچي بس کیږي زما د نوسی کړه وسی بس کیږي زما د بچي مستقبل ته او تباہ او برباد دي که ها دې تاسو ذهن کوي غټي جنازې کوي غټي جنازې د پښتنو سره په جنازو کولو کې ریکارډ دی صرف د پښتنو د جنازو په کولو کې ریکارډ دی چې غټي جنازه وشو پلان کې وبخلای شو پلان کې جنت تلاړ پلان کې دل تلاړ پلان صبر وکړه جنت منت نشته یو د الله تعالی لاټي پاتې راشي هغه لاټي نخلاص بیا به جنت ته ځي په اسانه باندې جنت نه ځي دا څه د سموسو د پکوړو دکان نه دا جنت ښه دینه مخ ته یو عدالت لګي دا حساب کتاب بکیږي دا به امیر سم کیږي دا به غریب سم کیږي دا زمونږ د لاسونه به تاسو را غریوانونه به ګوره دا سوچ مکه وای چې موږ سپینې پګړې په سر کړې دي سپین کاټنه مچولې دی په فورچونر گاډي کې ګرځو کدا تاریخ جمیل له کدا بل له کدا بل دی دا سوچ مکه وای جنت په دې قصو میسو نشته چې تاسو به جنت تلار شي صبر وکړه د الله تعالی د لاټین چې تاسو تیر شي تاسو به جنت تلار شي تور گاډي کې بناسي څوک به خر له موګانه ټکوي او زمونږ د علاقې مشري څوک چې کم دی چې بيزي به په بوله نه بوزي او چې کم دی اب زمونږ رقم مشري او زمونږ د خلکو مشري کوي مړه په تاسو د املانتي او په ما د املانتي چې تاسو خبرې کوم قسم په خدای ویډیوګانو نه مزله تور شوی دی ویډیوګانې کول دا خون راکې چې ویډیو وکم او چې به مکمل چې کم دی مکمل مې د سوشل میډیا نزله تور شوی دی پیمان کله د ملګری میسجونه وکي نه ملګرو میسجونه وکول خیر دې تر خپل وس مطابق خبره کوا نو مې په موږ سره بچا باندې غر کوي موږ سره چا باندې خپل کارای نه خلاصوي نو جنازه کوي جنازه ریکارډي جنازه به وکي دا د جمعیت چې نه د جمعیت چې در فساد جوړي چې دا څوره ماته ولته کافر یو تخته یو ته پورته کنه خبره چې جنازه لته وي نو چې تبر جیچ کې مخ ته ورغلی وي کنه چې مولیان په سمړ کا قاتل معلومه کنه ساقي جان خو قاتل ادم کورونا غره اوران کا به زمير خرصو تاسو خدای د ملک مشرمه او د خامر مشرمه ولا صبر وکړه تاسو ټول خوښ شمه مسله دار چې بیا به دغه نو چې څنګه ملت زماله لای وګوري دینه سکرین ریکارډینګ وکړي د خپل ټیک ټاک کې شیر کوي په خپل فیسبوک کې شیر کوي ډایرکټ په ټرندینګ کې